عمر رضی الله عنه دا ټول زامن خپل را جمع کړو، وی هل فیکم من یحتاج الى امرأة ازوجه، د چا ښځې ته ضرورت شته چې واده وله وکړم. دلته دا فایده چې کله زامن د واده لایق شي که نه او ستا طاقت یې ناسې خبره مه تاوه راتاوه دا ښه سړی ده او د ده واده ته زړه نه کېږي او د دې بعض وایي د زړه نه کېږي واده ته، بعض وایي د بچو سره دا خبر زه تاسو ته فایده ذکر کوم ډېره اهمه. دا کم دور کې چې موږ یو پخواني مشران دې کې فرق دی که نه. نن سبا اوس که د یو کس بچې په زنا کې او فحاشۍ کې او په قسمه قسم ګناهونو کې واقع کېږي، دا غټه خبره ده که نه؟ دا غټه ده چې دا پلار د سره صفا خبره وکړي او دله واده وکړي. کومه یو غټه ده؟ نو دا پلار چې ورسره صفا خبرې وکړي د پلار مقام ورسره کم نه شو؟ هېڅ مقام نه کمیږي د دې نه، دا ګناه نه ده، مقام ورسره کم نه شو، هلته بچې تباه کېږي، ژوند یې لاړ ختم شو، مستقبل یې تباه و برباد شو. نو د خپل زامن را جمع کړو، تاسو کې کم یو واده ته ضرورت لري او په دوی کې ډېر وګورئ ودونه کړي دي، معنی دا چې که چا نه دی کړی وي د هغه به اولنی شي، که د چا دویم دی دریم به شي او که د چا دریم دی څلورم به شي، خو څوک او دی ورته وویې دی ورته ورسره وویل ځوان زوی ولو كان بأبيكم إلى النساء ما سبقه منكم أحد إلى هذه الجارية، او که ستاسو د پلار دی وخت کې ضرورت وی او بل واده ته که نه نو دې جنۍ ته تاسو کې یو کس هم نه شو واقع کېدی، دا ما غوښته. خپل ډېر ودونه کړي. نو عبدالله ورته وایي عبدالله بن عمر کوم چې مشر زوی وي نه نه زما ښځه شتې او زه بله واده نه کړو. عبدالرحمن چې کوم و هغه وی نه. دې کې عاصم وی چې یا ابتاه لا زوجة لي فزوجني، زما په عاصم واده نشته زه یې کوم. عمر رضی الله عنه دغه کور ته رشته ولېږله، څه به هغه خوشحاله و، څه خوش قسمته چې ور وټکېږي او د امیر المؤمنین د زوی، او امیر المؤمنین عام څوک نه دی، عمر بن الخطاب رضی الله عنه، او زوی د هغه عاصم چې هغه ځان له یو تاریخ لري. نو یې دله دا جنۍ غواړو او خوشحاله یې نه سم ټوپونه به یې واري او خوشحاله یې هغه جنۍ وله ورکړه. سبحان الله دا خو د الله نه یېرېدونکې جنۍ وه. ستاسو څه خیال دی عمر رضی الله عنه دا دومره تادي ولې وکړه؟ دا جنۍ څه وه؟ تقواداره وه، مؤمنه وه، د الله نه یېرېدونکې وه. نور د عمر لور د عمر زوی ته به جنۍ نه میلاویږي. خاندان کوي نو دا په داسې خاندان کې دی چې قریش او قریشو په شان د ځمکې په دې مخ نشتي، که زور وی زور د سره دی، که ښایست وی ښایست د سره دی، که دینداري وی دینداري د سره ده، که مال وی مال شتي، څه کوی دی. مسله دا ده چې جنۍ څنګه ده او دې ته موږ نن سبا ډېر لږ خره خیال کوي. به دغه شان به کښېني دا خپلوان دا ستا لور دا زما زه مبارک شي. صبر صبر. اول دا چې جنۍ په دې راضي ده، دا هلک په دې راضي دی. دویمه ده د جنۍ په دین کې څنګه ده او د هلک په دین کې څنګه ده. نه نه بس خپلوان دي او مټۍ مټۍ تقسیم شوه او غټه خبره پکې دا ده وایي چې د هلک کار مار ښه دی، بس دی. نور وایي سړی څه غواړي؟ بعضو دا خیال دی چې بس مونږ زمونږ او د څاروو د زناورو یو ترتیب دی په دنیا کې، هغه هم دغه خوراک څښاک کوي او بیا به خاورې شي، قصه به ختمه شي او مونږ هم دغه خېټې به ساتو بیا به ختم شو. نه ګوره چې دینداره جنۍ راوسته او ځکه مونږ د بچو حقوق ذکر کول په مور پلار باندې مونږ پکې دا حق ذکر کړو. اولنی حق چې بچو له دینداره مور راوله، بچو له دینداره مور راوله. ولې؟ ځکه چې دا مدرسه ده، دا سکول دی، اولنی تربیت د بچي د مور پکې کېږي. دا جنۍ چې کله واده شو عاصم ته
نو د دوی یو لور پیدا شوه او بیا د هغې لور